هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د وږي 10مه نیټه ده چې د 2025 کال د سپټمبر له لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کندوز د دشتارچي او امام صاحب ولسوالۍ کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوی وشو. په بغلان کې د غوري سیمنټو دریمې فابریکې عملي کار پیل شو. ملا عبدالغني برادر د سالنګونو لویه لاره د ژمي مخکې د بشپړېدو سپارښتنه وکړه. او په مصر کې د اورګاډي د چپه کېدو له امله 3 تنه مړه او 103 ټپیان شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز د دشتارچي او امام صاحب ولسوالۍ کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوی وشو. د کرنې د خدمتونو مدیریت کارکوونکو د اړوندو ادارو په همغږۍ هغه ځمکې خویندې کړي چې یو شمېر افراد یې د استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره غصب کړي وي. چارواکي وایي چې امارتي ځمکې د عامه ملکیت حیثیت لري او د هر ډول غیر قانوني غصب په وړاندې به جدي اقدامات کوي. په بغلان کې د غوري سیمنټو دریمې فابریکې عملي کار پیل شو. د بغلان د غوري سیمنټو د دریمې فابریکې د جوړولو د عملي چارو د پیل غونډې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د ملي پراختیا شرکت د مشر عبدالرحمن عطاش او د بغلان د ځایي مسؤلینو په شتون کې پیل شوه. دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 50,000 ټنه سیمنټو د تولید وړتیا لري. ملا عبدالغني برادر د سالنګونو لویه لاره د ژمي مخکې د بشپړېدو سپارښتنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګونو لویې لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. برادر ټولګټو چارو وزارت او قراردادي شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې د کیفیت په پام کې نیولو سره دې د ژمي تر رارسېدو مخکې د یادې مهمې لارې پاتې کارونه بشپړ کړي. د ټولګټو چارو وزارت او قراردادي شرکتونو مسؤلین اقتصادي مرستیال ته ډاډ ورکړی چې د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره دې د یادې لارې کارونه دوام لري او د ژمي تر رارسېدو وړاندې به یې بشپړې کړي. اوس مهال د سالنګونو لویې لارې د جنوبي سالنګ د 10مې تر 15مې ګلالۍ پورې د بیا رغونې کارونه بشپړ شوي دي. او وروستی خبر دا چې په مصر کې د اورګاډي د چپه کېدو له امله 3 تنه مړه او 103 ټپیان شوي. د مصر په مترو ولایت کې د یو اورګاډي د چپه کېدو له امله 3 تنه مړه شوي او 103 نور ټپیان دي. د مصري رسنیو د راپور له مخې دغه پیښه پرون هغه مهال رامنځته شوې چې له ساحلي مترو ښار څخه د دې هېواد پلازمېنې قاهرې ته روان مسافرونکی اورګاډی له اوسپنیزې کرښې څخه تر وتلو وروسته چپه شوی دی. د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله عمل شه.